ظاهري ګناهونه کوه باطني ګناهونه کوه دا خو پرېږده چې رب العالمین صبر کې عذاب پې نه راولي رب العالمین په خپل نعمتونه هم نه بندوي دا د حلیم ذات او که ستا سره یو نوکري او ستا خبره ونه مني څه به ورکړي هر څه به بند کړي د کور او د دیرې نه به یې وشړې بې عزته به یې کوې وبه یې شرموي چې زه وایم یو سو ته کوې بل څه او بیا ناست ما ته دلته یې چې تنخوا راکړه او ما له جامې راکړه او ما له ډوډۍ راکړه زه ځای دې ځي نه ما ورته سحر ماښام د رب العالمین نافرماني کوو بیا مو که نعمتونه راباندې بیا مو هغه رزق موږ له راکوي داسې حلیم دا حلیم ذات دی چې ته هر قسمه ګناه کوه هغه د ګناه د لاسه خپل فضل او رحم او نعمت دا په تا نه بندوي او څنګه رزق چې دیندار له ورکوي هغه شان رزق بېدینه له هم ورکوي دا نه دي ویلي چې یاره دا بېدینه زما نافرماني کوي زه رزق نه ورکوم نن هغوی له هم رزق ورکوي عذر یې نه رانیسي سبحان الله دا سړی د الله نه غافله دی هر قسمه ګناه کوي رب العالمین ورته صبر کوي او نعمتونه پرې راوروي دا پرېږده بله درته ووایم صبر خو کوي نعمتونه پرې راوروي کله ناکله پرې الله مصیبت هم راوروي سړی به وایي چې هغه صابر ذات مصیبت راوستو صابر ذات څه جوړ کړو مصیبت راوستو صبر مخکې کېږه مه صابر ذات چې دا مصیبت راوستو دا هم دې دپاره راوستو چې دی ما ته راوپوشي دا هم عذاب نه دی دا هم عذاب نه دی دا هم دې دپاره دی حلیم ذات دا غواړي چې دا سړی ما ته راوپوشي نو څوک دی ستا په شان ای الله د الله په شان څوک دی څوک نشته داسې صابر باچا دی ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله وی که دا خلک مې راوني وو که نه د دوی د دې کړو د لاسه او د یوې ورسره حساب شروع کړم او په دې دنیا کې ورسره حساب شروع کړم ما ترك على ظهرها من دابة الله وی انسانان پرېږده څاروی به هم په دې ځمکه ونه ګرځي څاروی به هم پاتې نه شي ذکر رب العالمین سوره کهف کې څه خوږه خبره کوي د الله دا خبرې ډېرې خوږې دي ما تاسو ته دعوت دی قرآن یې زده کوئ تلاوت یې زده کوئ په خوږ اواز یې کوئ یاد یې کوئ تفسیر یې وایئ ترجمه یې وایئ په قرآن کې چې کوم خوند پروت دی کوم لذت پروت دی دا بل په هېڅ شي کې نشته او د الله ډېر اوچت بنده دی او الله پرې ډېر رحم کړی دی چې الله د هغه سینې ته قرآن ور واچوي یاد یې کړي په ترجمه یې پوه شي په تفسیر یې پوه شي د دې نه اوچت نعمت ما ته بل ووایي دا نه چې تا قل هو یاده کړې ده آخري لس سورتونه یې ته یاد دي او په هغه باندې ټول عمر لمونځونه کوې یاد کړه قرآن یا د قرآن ترجمه او تفسیر یې زده کړه د حق پرست علم نه د داسې علم نه تفسیر یې زده کړه چې تا د قرآن سره لکه چې ته دا ژوند تېرې د قرآن سره داسې درته تفسیر بیان کړي یو نامعلوم تفسیر بیانوي که نه نو ته به وایې لکه د موسی علیه السلام واقعه بیانوي تفسیر یې کوي ترجمه یې کوي نو ته به وایې لکه ته چې د موسی علیه السلام په خوا کې داسې درته بیانوي او یو نماغه ترجمه یې ذلك الكتاب لا ريب فيه دغه کتاب دی کې شک نشته او د للمتقین هدایت د متقین لپاره اخره کې اختتام پلاني ورځ باندې دی چې د قرآن ختم دی دیګونه باندې ټول چلوم دی دیګونو ته جوړ دی دیګونه باندې د پروګرام د پلانې مولوي صبر پلانې ته عوام په وکړي دي په قرآن باندې ته ختم مه کوه ته صرف یو سپاره ووایه په پوره میاشت کې ته نیمه سپاره په پوره میاشت کې ووایه خو د عوام پوه وکړه چې اخر دغه عرش والا وایي څه یعنې دومره خوږې خبرې دي که نه چې ټول عمر ورته کېناستې د تعجب به تا ختم کړي په مخه به تعجب کړي الله وایي وربك الغفور ذو الرحمة او رب ستا خاوند رحمت او د بخاني دی وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا کچرت الله دوی راونیسي د انسانان په دغه څه باندې لاسې چې کړي دي پاټۍ مې راونیسي
لعجل لهم العذاب الله ما بدير زر عذاب راوستي وبارش عذاب نو يلا چې عذاب نرځي کیږي بس بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله بیا یو وخت را روان دی که هغه پر د صبر کومه کوي نه منل سید چې حلیم ذات ته وګوره یاد ساتي چې دا حلیم ذات کله راویني شي کنه به سمرانی شي ځکه دا ویلي دي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الدين بعد بلايت تدوري بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم أو دغه کلی دی چې تبا کړي دي منګه حلیم ذات ګر عذاب مروي صبر یو کو نو چې واستره واپس کی الله به دا کلی ور مت تبا کړي دي صبر مو ته کړي بیا غنیټه پوره شي دا صبر چې کوم پر الله کوي کو اوس په عذاب راغی لړ شي الله وی ګوري هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله يديش من تباكري دي يودي بكوي دوسو پوری دلے دي یا دي چرته دا وې س تخبو کشاره س شي دی ورېدلې دا نه چې ته په دې دوکه شي چې الله حلیم دی بس صابر دی ګناونه کوا او کوا او کوا نو حلیم دی خو حلیم ذات چې کله راونی وي کنه بیا دی الله د دې هر عذاب نه دی الله موږ ته